اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې عابد او گلزار نورالله ته په ګیله ورغلل ځکه چې د هغه بچیان ډېر شوخ او رانکاري دي. اوس به دا واورو چې تازه ګل او سردار اکا مطلب شه د څه لپاره راغوښتی دی. سردار اکا زم څنګه روژه په خوله دلته را په عذاب کړم؟ خیر خو دی که نه؟ ما ویل زه به یوه سترګه خوب وکړم خو ستاسو د لاسه مې ونه کړ. مطلب شه خوب خو زمونږ ستا د لاسه نشته دی. زما د لاسه هم خوب نشته؟ ولې ما څه کړي؟ د چا د کټ سر ته ولاړ یم چې پاڅېږه؟ که د چا د کټ سر ته ولاړ نه نو په خلکو خو د خوب حرام کړی دی که نه؟ مولانا صاحب تازه ګله څه مطلب؟ مطلب دا چې تا په زوره د کرونا د خپرېدو دپاره زمینه سازي کړې ده. هغه خلک چې په جومات کې احتیاط نه کوو راځي تا پسې ودرېږي او تراویح در پسې کوي او بیا ستاسو په ځای کې هم هېڅ احتیاطي تدابیر نشته. نو دا کرونا ته زمینه سازي ده. الله تعالی مکه که یو څوک په دغه وایرس اختی نو ټول کلي ته به خپور شي. توبه توبه یا الله په توبو مې د توبه اوس لاړ د عبادت نه د کرونا زمینه سازي جوړه شوه. دا څه اورم خو ښکاره ووایي چې موږ خلک عبادت ته نه پرېږدو. مطلب شه الله دې نه کي موږ څوک د عبادت نه منع کوو د احتیاط خبره کوو چې څوک عبادت کوي په کور کې دې ودرېږي که نه او یا دې ستاسو په ځای کې احتیاط وشي. که خدای مکه کرونا یو ځلې خوره شوه بیا به څه کوو؟ او موږ ته خو یو ځلې معلومه شویم ده چې د حسن خان ځوان زلمی زوی پکې مړ شو مېرمنه یې پکې اخته شوله ځکه چې زړور خان دې خدای وبخي هغه هم دا پام نه کوو. سردار اکا د زړور خان به اجل راغلی و. شکر زموږ عقیده پاخه ده په الله هم توکل دی موږ باندې هېڅ هم نه کېږي. مطلب شه دا خبرې زړور خان هم کولې خو تاسو اول باید توکل وپېژنئ چې توکل څه ته وایي. د توکل نه مخکې به اسباب په کار اچې بیا به توکل کې. که اوس په یو ځای کې سیلاب راغلی او ته پیسې رابډ وهې پې ورګډ شي نو دا سیلاب به تا نه وړي پرې به دې دي. مولانا صاحب تازه ګله که دا نور خلک هر څه وایي دي ته خو عالمې دا خبرې مه کوه. دا د کمزورې عقیدې نښه ده. د کمزورې عقیدې د کمزورې عقیدې نښه نه ده د ځان ساتلو نښه ده. الله تعالی موږ ته حکم کوي چې تاسو په زور خپل ځانونه په هلاکت کې مه غورځوئ. اوف خدایا یو خوا روژه او بل خوا دا کار دا خو به ما ډېر ستړی کی او بیا ورته ځان ته مې ما عابده څنګه داسې کار ته نه غودرېدې او ځان سره خبرې کې لکه چې کار دې د وسې پوره نه دی. د وسې مې پوره دی خو لږې ستړی کړمه. په خیر راغلې؟ ژوندی اوسې زه خو تا پسې راغلمه خو ته دلته په کار مصروف یې. دا به څنګه شي؟ ولې څه خبره وه؟ و که نه هغه د ماشومانو د لوبو میدان خبره هغه خو همداسې پاتې شوه. ته زموږ مشر یې ته باید موږ نه په دې کار کې مخکې شي. هی هی زما زړه هم همدا غواړي چې د ماشومانو د میدان خبره مخکې لاړه شي خو څه وکړمه نوزګاره یم او دا میدان په خیر سره جوړ شي. کارونه مې ډېر دي او زه یوازې یم. عابده تا دې خدای نه یوازې کوي ته به موږ سره منډه ترډه وکړي زه به تا سره. د میدان کار خو زموږ د ټولو دی. ښه ته داسې وکړه کوداله ووهه او زه به در پسې دا واښه راپاک کړمه او د لو په وخت کې هم غږ راوکړه لو هم کولی شمه. ژوندی اوسې ګلزاره ژوندی اوسې. بس دغه نن کار چې راسه وکړې دا ډېره ده. دا به په وخت خلاص کړو بیا به د خیره سره لاړ شو شورا ته. سمه ده بس بسم الله که. خدای دې پکې خیر واچوي. عابده نن خو تا سره ګلزار هم دغه دی کار کوي. ګلزاره
تا څنګه کار ته مټې را بډوالي دي لکه چې خپل کوم مقصد پسې راغلی که څنګه پلاره دا ما پسې راغلی دی تا پسې د چیش دپاره د دې لپاره چې ما سره په کار کې مرسته وکړي او زه لږ وختي فارغ شم بیا له خیره سره ورځو شورا ته شورا ته ستاسو یې د شورا سره څه عجب ګل کاکا هغه د لوبو میدان خبره ورسره کوو ما خو ویل که نه چې خامخا کوم مقصد لري عبیده ورسره لاړ نه شي قلارې کښېنه حاجت نشته چې دا فضول کارونه وکړي که ګلزار دا کارونه کوي نو ترې دوکاندار دی ګټه وټه لري ستاسو دي د پټي ګټې ته ناست دي ته باید د خوشو تشو کارونو په ځای باندې خپل پټي کې کار وکړي پلاره نو زه خو کار کومه که نه لګیا یم او ګلزار خو زما د کار مخه نه نیسي را سره مرسته کوي کومه ده چې ته کار کوې زما مقصد یوازې د پټو کار نه دی زما مقصد یوازې د منګیز کار دی د منګیز چې ته مقررولې نو 100 بهانې دي کولې عجب ګل کاکا د منګیز کار خو اوس دومره ښه نه دی د بازارونو د خرابوالي په وجه ولاړ دی او بیا زموږ د میدان خبره خو د کلیوالو د ګټې خبره ده ځکه چې کلي ته د نورالله ماما کورنۍ راغلې ده او د هغه ماشومان ډېر وران دي نو موږ وایو چې د لوبو میدان ورته جوړ شي یو خو به ترې کلیوال بېغمه شي او بل به زموږ هم څه لاره برابره شي مدرسې هم رخصت دي لږې څه ناڅه لوبې خو به کوو که نه څنګه ښه بهانه خدای درکړه د نورالله ماشومان ویمه پرېږده چې کلي ته اور واچوي موږ ته څه یاره خو نو ته خو کله ماته په اول زنګ باندې جواب را نه کړو ته وګورې زنګ ور روان دی کوي نه د یاسر پلاره دا چاته زنګونه وی خو نه اوزګاره به یې که نه بیا ورته وروسته زنګ ووه ښه اوزګار خیل دی راته معلوم دی ټاک کار به یم نه خو بېغوره دی بېغوره ته صبر چې بیا ورته زنګ ووهم خسر دادا سلام علیکم وعلیکم سلام ما ته خو دې په زنګونو زړه شین کړو خدای دې زړه مشین کوه خسر دادا خیرت خدای څه خبره ده خبره دا ده چې کنډو کلي ته هر څومره زر راتلی شي راشه وا خسر دادا ما څه کړي دي چې دونه په تادۍ مې غواړې تا څه نه دي کړي زما در سره کار دی زما بس سره د بچو راځه د خیره سره وا خسر دادا ما نه خو دې لاره ورکه کړه څنګه بچو سره درشم ولې بس ته راشه که نه ډېرې خبرې مه کوه او چې دلته راغلی په هر څه به پوه شي چې څه شته راغلی په دواړو سترګو خسر دادا در به شو له خیره خسر دادا څه بل خدمت خو نشته خدمت نشي کولی بس راشه نور د خدای په امان د یاسر پلاره دا اشرف ته د څه لپاره راوغوښتو هغه هم د بچو سره نو څه یې کوې یو څه ته به مې راغوښتی نه که نه نن سبا تګ راتګ ښه نه دی ښه پوهېږي چې په هر ځای کې کرونا ده او بیا هم ته اشرف راوغوښته نو خو ضرور کار مې دی ورسره که نه ځکه مې راوغوښته نو دا ضرور کار ماته نشي ویلی څه کار دی ورسره دی ګوره د یاسر پلاره ستا په داسې ناڅاپه راغوښتو زما زړه کې اندېښنې پیدا کېږي چې بیا زما او خسر کومه لوبه ونه کوي ته دې د خپل زړه علاج وکړه تر څو د اندېښنې دې لرې شي اشرف چې زه راغواړم نو د خیر دپاره م راغوښتی په زوم باندې د چا بده نه پیرزو کېږي ګلزاره زویه ته چې وختي د کوره ووتې بیا کومه خوا لاړې مورې زه خو تللی وم عابد پسې د نورالله کاکا د ماشومانو غم هم رانیولی و خو بس کار ونه شو نو ما ویل ځه د دې لانجو نه به ځان خلاص کړو ښه څنګه یې ته نه ځان خلاصو او کار ولې ونه شو زه ورغلم عابد پسې چې لاړ شو شورا ته تر څو دا د لوبو میدان خبره مخکې کړو شورا ورباندې په ډېر ځنډ سره کار کوي او دا څو ورځې خو یې بیخي کار نه دی کړی نو ما ویل ځه عابد به ورشو او دا خبره به شورا سره شریکه کړو خو بس عجب ګل کاکا راغی او عابد یې منع کړو چې ته به نه ځې اوس ما سره اندېښنه ده چې عابد موږ سره نه وي نو موږ به څه کوو ولې زویه
خو تاسو خبره مخکې کوي که نه؟ مورې موږ خبره څنګه مخکې کو؟ عابد زموږ مشر دی، اول باید هغه قدم پورته کړي. نو تا ته کومه لار نه ده معلومه چې د عابد پلار ورباندې رضا شي؟ هی زویه، هغه سرسخته سړی دی، خو زه خیر خدای مهربانه دی. که د عابد پلار په دې خبره نه پوهېږي، نه شکر دی مورې هوښیاره ښځه ده، هغه به یو څه چاره وکړي، او که بیا مو نه شه نو بیا له خیره سره خپله ملا وتړه، ځکه عابد ته به یې کورنۍ اجازه نه ورکوي. نو د میدان خبره خو تاسو داسې نشئ پرېښودی که نه، او که کاکا ته دې ضرورت شو هغه ته م ووایه. سمه ده مورې، همداسې به وکړمه، خو اول به د عابد انتظار کومه چې د هغه څه کېږي. عجب ګل کاکا اجازه ورکوي که نه؟ مطلب شه خبر شومه چې سردار اکا او تازه ګل غوښتی وي، خیرت خو به وو. څه یې درته ویل؟ څه به یې راته ویل؟ همدا یې راته ویل چې تراوې په خپله دیره کې مه کوئ. خو ما هم ورته چورلټ جواب ورکړ چې موږ تراوې نه بندوو. هغوی ډېرې ویل چې کرونا ده مرونا ده، خو ما ورته ویل زموږ په خپل الله توکل دی، د کرونا مرونا څه پروا نه لرو. خو مطلب شه هسې نه چې شورا چېرته د جریمې اعلان ونه کړي او د جرمې په واسطه دا خلک ونه ډار شي. بېغمه شه ملک صاحب، په دې هکله په ما د شورا هېڅ زور نه رسېږي، او که چېرته خلک یې بند کړل نو یې په خدای باور وکړه دا نغاره ورپسې ډنګوم چې شورا خلک عبادت ته نه پرېږدي. وایم بیا به ته وګورې ملک صاحب چې دا خلک پسې څه بد حال کوي. اوس خو د کلي ډېر خلک زموږ طرفدار دي، خو ملک صاحب ته به م یو کار وکړې. څه وکړم؟ مطلب شه ته به داسې وکړې چې یوه شپه به خلکو ته خبرې وکړې د تراو نه وروسته، او د خپلې ملکۍ دپاره به په یوه طریقه باندې کمپین وکړي. مطلب شه خبره خو دې ډېره ښه ده، خو ما کله د مونږ نه وروسته چېرته خبرې نه دي کړي، هسې نه چې خبرو کې تېر او بېر شمه. هېڅ هم نه کېږي ملک صاحب. ولې ورخطا کېږي؟ ورخطا کېږم ځکه چې اول به د مانځه په هکله خو لږ څه وایم که نه، بیا به نو د ملکۍ خبرې ته ځم. نو حیران په دې یم چې دا دواړه خبرې به څنګه سره تړم. بېغمه شه ملک صاحب، دا زه د څه دپاره یم؟ دا به درته زه وښیم چې ته به خبرې څنګه کوې او څه به وې. تا ته خو معلومه ده چې زما نوم مطلب شاه دی، مطلب شاه، او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي، روغه. نو دا خبره ورته لا څه شی ده؟ نور بیبي خبره یې که نه؟ د څه شي نه؟ خسر دادا غوښته یم، خسر دادا کنډو کلي ته. څه؟ پلار مې غوښته یې؟ د څه لپاره؟ نورې ما ته هم څه نه دي ویلي، او ما ورسره خبره کلکه نه کړه، خو بس دومره راته وویلې چې زر تر زره کنډو کلي ته راشه، ویلې سره د بچو راشه، یعنې کډن. ښه دا څه خبره ده چې موږ یې کډن غوښتي یو؟ د خدیجې پلاره په مور خو به مې څه نه یې شوي؟ خو ما درته وویل که نه چې نوره خبره یې نه ده کړې، بس هم دومره یې وویل چې راشئ. خدایه خیر، خدایه خیر کې خامخا څه خبره شته دی، خو پلار مې موږ نه پټوي. هېڅ هم نشته، ما ته د خوشحالۍ خبره ښکاري. بس ته داسې وکړه چې د کور کالي راټول کړه چې ځو له خیره. نو داسې ځو چې د کور کالي به مړو؟ عجیبه خبره ده. په دې کې خو زه ملامت نه یم، بس د خسر دادا امر دی او پوره کوم یې، انکار هم ورته نشم کولی. که انکار ورته وکړم نو کیسه خرابېږي. تا ته خو د خسر دادا خبره معلومه ده چې د کاڼي کرښه ده کرښه، چې یو ځل یې ضد ونیو بیا یې نه پرېږدي. د پولي پولي ډرامه چې تاسې واورېده، په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ، په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0283 33 55 02 شپږ شپېته 33 55.